الا جنت ماما ته وګوره څومره ښکلی وړکې ورسره ده. السلام عليكم. وعليكم يا السلام. اخي بخير خجول طبيعتي دي خذها بخير يا خجول څنګه یې طبیعت دې ښه څنګه جنت ګل ماما ښه خبر مې درته کوله څه شي خبره کوي هغه ده څه خلک دې ساتلی ده چېرته دې روان کړی ګورې مونږ کیسه پکې وکړه ښه یاره میخېله ته خو ما ته ډېر ښه سړی ښکارې. یمه بیا هم راته ښه سړی ښکارې اوس هم راته ښه سړی ښکارې. یا به مې ما خو دا خبره ډېره کچه غوندې خبره وکړه. ولې ماما هغه زما لمسی دی مونږ روان یو جومات ته تا آینده ژوند لري زندګي لري دا خبرې مه کوه دا کچه خبرې. هغه ده ماما دا ده ماما خدای په امانه بد دې وکړه په دې خبره. څه جک مې وواله داسې چل ده ملک خاټوله دې باره کې راغلی ما چې دا د ملي دسترخوان پروسه روانه ده نو نسوار نه سره نه نسوار نشته ښه نسته ده نو ما دا خبره کوله چې دغه د ملي دسترخوان لپاره به ته خپل نفوس هم ولیکې او زه به خپل نفوس هم ولیکم دواړه به په شریکه ولیکو ځکه موږ او تاسې کله یو ده خو ما ته خلاف یو سره دا خلافت به په شاته پرېږدو ځکه مواد را روان دي دې لپاره به ګټې به باید ځان ته راوړو ګټو لپاره په وخت کې به باید سره وایو نو څنګه یې خوښه ده دا نومونه ولیکو که نه خوښه مې ده ملکه اول به زما د نفوس نومونه ولیکي بیا به خپل لیکي. ملکه برک برک به نه ګورې ګوره ښه خبره دې د سولې خبره ده دا کار د سولې ده دا شملور ځوان یم زه دلته راغلی یم درته او ته په خپله دیره کې ما ته برک برک ګورې خبره داسې ده نومونه دې اخله نومونه او ویې لیکه منشي ته دې ووایه دا څه نمونه دې راوستې ده داس دې ته ووایه چې نومونه مومونه دې ولیکې او د موږ نومونه به هم خیر دی بیا ولیکې دا خو پېژنې که نه دا د ما منشي ده دا زما منشي څنګه ده تا منشي چېرته اخیستی ده کباړ کې دې راسې که کټ کې دې جانه راوستی ده تا ته هم چې د لږ چې لاټرۍ کې وتی دی منظري ګل ولدي شانوټې بندونو بیا اوږده کې ولیکو نو څه څه موږ د وروره بس تاسې بیا وروسته لکې د ما ولیکه در سره لکه ښه د ما ولیکه زه بیا هم زه بیا د ما ورور بیا د ما د ورور هغه بل ورور بیا د ما د ورور خواښې ولیکه د ما تره ما د تره هغه بل تره ما د تره ورور ما د تره خواښې ملکه کو دا ته څه لګې ولې څه لګې پښتو هم څه لګېم پښتو خو به یې ګوره تا ټول خپل ځان ولیکه ولیکه زما د تره نیکه او زما د پلار نیکه دا څه چې لګېد ولې څه هغه درته ولیکم خلک ولیکه چې کومه مستحقي مستحقي افغانستان کې چا خپل غریب ته خپل افغار کړی ده خپل کار کوه که ته څه کوې د ما په کار کې په کار نه لرم ملکه ځان پوه کوو نه دا شی خو زه سره نه منم دا به یې څنګه نه منې تا په دې کې کار تا دې خدای وکړي چې هغه د کابل نه خلک راوغواړي ویلي که مستحق پکې دی تا خپل کار دی ما خپل کار دی ملکه تا خو دا ټول مواد خپل کور ته دننه کړې که نه نو د ما کار حرامخور به ته یې ملکه دا خبر دې ډېره غلطه وکړه په دې خپل ځای کې مصیبت کې چې ته لګې دا ټول دا مواد خپل کور ته دننه کړو داسې حرامخوري به نه کړې حرامخوره بد ته کې دا خبره مه کوه قسم خدای چې ملکه دا خدای ګوره چې اوس قسم خدای که بیوډه علي موټر راغی علي ملک صاحب موټر راغی الله